ستاسو لپاره مې داسې یو بیانیه چمتو کړې که څه هم ځینې ځایونه اوس هم تش دي خو ځینې شیانو باندې ډډه شوي یو لومړي سر کې د رهبري هیات دی او د هغوی لاس لاندې نور کارکوونکي دي کېدای شي د خلک فرو او ګورجین باندې نامتو توران سویل وبي د دوی لپاره مو د نیولو امر نه دی چمتو کړی تر اوسه مو ډېر ثبوتونه لاسته نه دي راوړي د دې ډلې سره یو لوی پلان او اداره هم شته د هغه خبریال په اړه چې یادښتونه کې یادونه شوې وه جمهور الهانوي او پخوانی رئیس هم په دې اداره کې ځای لري دا یوازې یو قومي اټکل دی البته تر ټولو ټیټ پوړې ډله هم د کوچني عملیاتونو ډله ده ځینې نمونه تش دي البته مافیایي اړیکې هم لري رسنیزې اړیکې هم لري او مهمه دا ده چې د هغوی ارشیف ته ځان ورسوو تر ټولو مهمه هم دا ده چې د دې ټولو خلکو مشر څوک دی د دې پوښتنې ځوابولو لپاره ستاسې له خوا مرستې ته اړتیا لرم ځینې ځایونو کې د عملیاتو ترسره کولو لپاره مرستې ته اړتیا لرو که دا ستونزه هواره کې زموږ عملیاتونه به ډېر بریالي ثابته شي تاسو هغه برخه کې هیڅ ستونزه نه لرئ هڅه هم زموږ دولت تاسو ته ډېر صلاحیت درکړی دی چې ستاسو کار به یوازې هم دومره وي چې له ډار او تېروتنې نه پرته له خپلو صلاحیتونو نه په پوره توګه ګټه واخلي یعنی هر څوک چې مې مخې ته راشي او زه په شک ولرم زه یې نیولی شم همداسې ده بیخي همداسې ده تا ته یو نوی موټر او ساتونکی هم درکو ښاغلی هیڅ اړتیا نشته موږ خپل مسؤلیت ادا کوو او تاسې هم ادا کوئ همداسې تړون به ښه وي په تاسې او ستاسې په ملګرو بشپړ باور لرو یوازینۍ هیله مو دا ده چې خپل هېواد د دې غیر قانوني منګلو نه وژغورو موږ خپل ځواک نه له سیاسي خلکو او نه هم له کوم بل چا نه اخلو زموږ ځواک په حق او حقوقو کې او د ملت په زړه کې پروت دی ښاغلی زکي سمه ده ښاغلیه له مرستې نه مو ډېره مننه کوم عامر صاحب تا ما ته ویل خو اوس خپل عجیبه چلان کوې څه شوي ما تا سره څه کړي دي نور څه کولی شي زما باور دې خاورو سره خاورې که زه اوس تا سره څه به که راته وایه او که نه یې وای دومره درته په غوسه یم چې له ډېرې غوسې مې سر په درد شوی لاسونه مې رپېږي وای عامر صاحب ما له تاسې سره داسې څه کړي دي وای مورې پلار ته مې وګوره له ډېرې غوسې نه یې رنګ سور اوښتی زه ډېر ډارېږم مورې خیرت به وي انشاءالله دوی د نظره شوي دي نه اوس به یو بل ته غاړه ورکړي اندېښنه مه کوئ ته له ما نه ښه پوهېږې چې څه شوي دي څه شوي دي ته دا یې دې سپینو زرو مرمۍ والا څنګه داسې کولی شي څنګه دې دومره په وحشي توګه دا وژنې ترسره کړئ په تا مې باور وکړه ورور مې درته وویلې اولاد مې درته وویلې خو تا ماته دوکه راکړه یو عادي او وحشي قاتل شوی که ثبوت وي یوه شېبه مه درېږه او ما ونیسه هله ما ونیسه زر کوه داسې ده فکر کوې نشته خو دا دی شته دا مو ستا پټن ځای کې پیدا کړه ما ته یې څه کیدای شي بل چا ایښي وي او غوښتي وي ګناه زما په سر واچوي زه څه پوهېږم موږ دواړه په رښتیا پوهېږو زما سترګو ته په کتو بیا هم دروغ راته وایي افسوس دې وي پته ته نه پوهېږې چې څه وایي اوس چې داسې ده نو ما ونیسه خو ثبوت هم در سره نشته ما ته وایي خو په اصل کې ته خپله حد نه تېرېږې ما ته وګوره خپلو خبرو ته دې ډېر پام کوه که نه نو څه خبره ده عامر صاحب څه خبره ده لږ پاتې و چې یو بل سره شخړه وکړي زه مې پلار ته ورځم صبر وکړه دلته راشه ما نو څه کړي دي ومې وهه عامر صاحب دوی نړۍ کې یوازینی کس چې ما سره داسې کولی شي ستا په وړاندې هېڅ هم نشم کولی هله ومې وهه که غواړې وسله دې مړه وباسه هر څه چې غواړې ویې که ومې وله زر کوه بیا دې څه کړي څه دې کړي چې عامر صاحب په غوسه دی ممدوکه ته صبر وکړه ته هماغه باندې فشار مه راوړه هغوی باید یو بل نه لرې کړو اوف دا څه حالت دی عامر صاحب نه څه غواړي دومره کارونو دې بسنه ونه کړه ممدوحه د خلکو مخکې ارامه اوسه نجیبه
عاکفه هیله کوم آرامه شئ. کلارا عاکفه څه خبره ده؟ شرمېږه نه، امر صاحب ته په لوړ غږ ځواب هم ورکوې. ممدوکه آرامه اوسه، عاکف دی، پردی کس خو نه دی. کاش چې پردی وای. و مې ویل بس دی، بس کوئ نو، بس کوئ. ټول دننه لاړ شئ. نجیبه هیله کوم آرامه اوسه. و مې ویل دننه لاړ شئ. سمه ده مه غوسه کېږه ځو. راځئ ماشومانو. رانا ملکې راځئ. راځه ممدوکه چې ځو. ته هم لاړه شه رانه. رانا ښاغلی زکي، دا ستا نوی ساتونکی بلال دی، تا سره به وي. سلام ښاغلیه، زه بلال یم. سلام. هیڅ اړتیا نه وه مشاور صاحب، ما خو ستونزه نه لرله. اوس به ډېرې خبرې را پیدا شي. داسې نشي کېدی، دا یو امر دی. سمه ده، امر باید ومنل شي. ښه شپه. په تا څه شوي؟ اوس دې نشو پېژندلی. کوم بل کس مو مخې ته ولاړ دی؟ کوم څه چې زما په ژوند کې راغلي په تا خو نه دي راغلي ملګريه؟ ته زما په حال څه پوهېږې ملګريه؟ له موږ نه ځان جلا فکر کوې، خو موږ هېڅکله هم نه یو جلا شوي. زه ستا لپاره ځانم قربانولی شم. څه چې ستا په ژوند کې راغلي فکر کوې زما زړه کې اور نه دی بل کړی. عاکفه وګوره، خپل فکر دې راټول کړه. وګوره موږ ټول ستا لپاره خفه کېږو، موږ سره داسې مه کوه. وروره ته ساده یې، ړوند یې. ښکاره ده چې ځینې خلک د پیشو او موږک لوبې په څېر تا سره لوبه کوي. راویښ شه، مغزونه دې کار واخله. ښکاره ده چې څوک را سره لوبه کوي. تاسې یو ځای شوي یئ او لږ پاتې چې له ستونې نه مې ونیسئ. کارتیا شوه نیسم دی، سبا وشي. ته زما ورور یې، زما ځان یې. ستا د ښېګڼې لپاره هر کار کولی شم، هر کار. پوه شوې؟ هر څه کولی شم. صبر وکئ، دواړه غلی شئ، ارامه اوسئ. ممدوحه ما پرېږده چې د هلک عقل سر ته راوله. ښه، که دا لاس په تا پورته شي نو قسم کوم دا لاس مې پرې کوم او لرې غورځوم. خو که ته غواړې ما ووهې نو مهرباني وکړه ومې وهه. هله نو. ممدوحه ته هم دننه لاړ شه. یوه ورځ به له خپلو کارونو ډېر پښیمانه شي، خو هغه ورځ چې د هر چا دروازه وټکوي هېڅوک به یې خلاصه نه کړي، یوازې به پاتې شي. همدا اوس نه یې درته وایم. د دې جګړې لامل څه دی ممدوحه؟ هیڅ نه پوهېږم. فکر مې نه کاوه چې دوی به داسې حالت کې ووینم. عاکف نن استعفا ورکړې ده. استعفا یې ورکړې ده؟ خامخا یوه بله خبره هم شته. خو یعنې څنګه؟ والله زه غلی شه. توبه، ته نو له کومه را پیدا شوې؟ خبرې هم نشو کولی؟ دعا وکړه چې نجیب ورور دوی کره یو که نه نو. که نه نو څه؟ ما ته وګوره، زما اعصاب مه خرابوه. وګورئ لږ تر لږه خو تاسو غلی شئ. سمه ده، بخښنه غواړم. وګوره عاکفه، اوس تا ته یوه خبره کوم. کیدای شي ته زما په خبره باور ونه کړې. څه خبره ده؟ ممدوح وویلې چې له تا سره یوه لوبه روانه ده. خبره ډېره جدي ده. یعنې څنګه؟ په رښتیا هم ځینې خلک در سره لوبه کوي او تا په لومه کې غورځوي. هغه فلش کې چې د بریدونو په اړه یادښتونه وو هغه کې ستا په اړه هم یو څه وو. ښه، ځینې کسان تا څاري او څو میاشتې کېږي چې له نږدې نه تا څاري. ان څه؟ ان په هغې دوسیې کې لیکل شوي وو چې حلیمه په قصدي ډول وژل شوې ده ستا د غوسې پارولو لپاره. ته څه وایې امر صاحب؟ څه وایې؟ دا هر څه رښتیا دي؟ په خواشینۍ سره
وګوره په دې وروستیو کې کوم کس شته چې تل ورسره وګوري او یا ورسره خبرې وکړي؟ دې نړۍ ته به ورته کړو. هر څوک چې د اصلي موخه یوازې ته یې ډېره یوه شیطاني لومړی درته ایښې ده. په څه چې پوهېږې ماته یې ووایه. که چیغې ووهم او درته په غوسه شم بیا هم ته زما د اولاد په څېر یې. راته ووایه چې در سره مرسته وکړم. د مرستې لپاره کوم څه نشته. زه له هېچا سره نه ګورم. عاکفه وګوره دا خبره مهمه ده. زه تاله لاسه نشم ورکولی. زه تا نشم لیدلی چې دومره په اسانۍ لومه کې ولویږي. زرکه به ووایه آیا څوک شته؟ توبه امر صاحب بس کنه د خدای لپاره. د څه شي څارل چا سره به ګورم؟ ته بیا هم بې ځایه خبرو پسې ګرځې. چا تاسې ته دا خبره کړې او تاسې هم منلې ده. عاکفه مزه پاته شه. هم باور لرې چې هغوی ماته لومه ایښې او باورم لرې چې د سپینو زر مرمۍ والا کس زه یم. اوس راته ته به وایه امر صاحب زه تګ نه پرته آیا بله لاره لرم؟ عاکفه صبر وکړه مزه. عاکفه ته لاړ شه لاره وتړه. هله سمه ده وروره. وسلې مو ډکې کړئ چمتو اوسئ. وروره د وسلو کار زما ډېر نه خوښېږي. تاسې هغه له موټر نه ښکته کړئ. زه به یې په چاړه ووهم څنګه مو خوښه ده. کم عقله مسوده تا بیا لیونتوب پیل کې. لږ هوښیار شه. لارې په سر کې یو کس ولو د غره په سر نه. وروره موټر را روان دی. را روان دی چمتو شه. ته څه کوې فاتح؟ ته ماته وګوره. عاقب چېرته زما لاړ؟ ګرانه نه پوهېږم. په خبرو یې باور ونه کړ. غوسه شو او لاړه. تا ورته ونه ویل چې هغه ته لومه جوړوي؟ ومې ویلې خو ګټه یې ونه کړه. زه ورپسې ځم. لورې صبر وکړه. ته چېرته ځې؟ زړه به یې په تنګ شوی یا وتللی به وي. ته یې چېرته پیدا کوې؟ موبایل لټوم. یو کار به وکم. نه پوهېږم. ملکې په لارې کار روان دی څارنوال صاحب. صبر وکړه. دا لوحه له کومه شوه مخکې خو داسې لوحه هېڅ نه وه. الله الله صبر وکړه. ودرېږه ودرېږه. همدلته یې ودروه. ښیښه دې ښکته کړه. ښیښه ټیټه کړم څارنوال صاحب. دوی خو یې د کارګرانو په څېر نه ښکاري. خبر شوی ډېر په غوسه دی. پام کوه. سمه ده اندېښنه مه کوه. په لوړ ګمان به تا ملامت کي. پام کوه. ښه سمه ده زه به یو کار وکړم. په خیر راغلې. صبر وکړه څه کوې؟ له تا سره ځینې خبرې لرم. سمه ده خبرې کوو. خو دلته نه. وبه ګورو چې ځوان حالت کې څومره وخت زغملی شي. دوی سره وسلې دي. حرکت وکړه. بله دې ځای لاړ شو.
تا ویلی وو چې هیڅ چاته مې حسابي نه ورکوې که نه اوس به لږ په زحمت شه او ماته به حسابي راکې هله نو هله ګرانه زر کوه زه په هیڅ هم نه پوهېږم زه به یې درته ووایم ستونزه نشته موږ ښه ډېر وخت لرو ووایه کوم خلک چې ما پسې دي هغوی سره څه اړیکه لرې ته کوم خلک ښیې هغو چې حلیمه ووژله او د مار په څېر ما پسې ګرځي هغوی له ما نه څه غواړي ما نه څه غواړي ووایه ها ته ما ته وګوره زه هیچا سره کوم اړیکه نه لرم زه یوازې خپل ځان ته کار کوم غلط جواب ځواب غلط دی بیا درنه پوښتنه کوم ته څوک یې هغه کسان څوک دي تېروتنه کوې عاکفه تېروتنه خو ته کوې دا د دویمه تېروتنه ده بله تېروتنه به ستا ژوند له تا نه واخلي که مقله د وروستي ځل لپاره پوښتنه کوم هغو کسانو سره اړیکه لرې او که نه هغو کسانو سره څه اړیکه لرې ووایه هلته څوک دي و موبایل څوک دي زه یو ځل ګورم بیا راسم ته آرامه اوسه سمه ده هله راشه دا ته وې ها ها ځه نو لاړ شه تللی دی خو څنګه کېدی شي چېرته ورک شوی زه خو هېڅ پوه نه شوم څنګه دا سړی چېرته تللی شي شاته لاړ شه شاته لاړ شه صبر وکړئ ډزې مه کوئ څه خبره ده ښاغلی فروهه دوه شاجوره مې تش کړل هېڅ تاثیر یې هم ونه کړ دا څنګه کار دی تاسې ونې لیده موټر زرې و څارنوالو خیاره وخته راځئ چې لاړ شو
موږ خو به نه څاري که نه نه هیڅوک هم نشته هغوی به اوس وخته تښتېدلي وي ته موټر تیز که هله زر کوه څارنوال صاحب تاسې ښه یئ په تاسې خو کوم څه نه دي شوي ښه یم څه نشته ته څنګه یې شکر دی هغو کسانو په موږ د مرمیو باران جوړ که اوس مې هم لاسه او پښې ریږدي خدای مرسته وکړه چې هغوی خپل پلان کې بریالي نه شول همداسې بله بل نجیب امره په موږ برید وشو څنګه برید تاسې خو ښه یې چېرته یې څارنوال صاحب ښه یو د ګوشو یول سره خواته روان یو همدا اوس ټولو ډلو ته خبر ورکوه نږدې مرکز ته پناه ویسئ اوس نو شو کولی د پولیسو مرکز ولټوو هلکه د تیلو پامپ ته دننه شه زر کوه سمه ده ښاغلیه نجیب امره د ګوسپې سیمه کې تا ته په تمه یو زر ځان را ورسوه موږ هم هلته په تمه کېږو ډېر زر به زموږ ډلې هلته در ورسېږي موږ هم حرکت کوو سمه ده په تمه یو زکي یحیی باندې برید شوی راځئ چې لاړ شو موږ ته په تمه دي ټولو ډلو ته خبر ورکړه هرې خواته دې پلټنې پیل کړي سمه ده امر صاحب نجیبه خورې ممدوحه ته له نورو ډلو سره پلټنه وکړه زه دې څارنوال صاحب څنګ ته امر صاحب که نوی خبر وم ته خبره سمه ده زه هم در سره ځم ممدوحه دا رسنیز کار نه دی ته هم دلته اوسه دا سړی څنګه ورکېدلی شي چیرته به تللی وي داسې یو کار ته څنګه اجازه ورکولی شي ته خو پوهېږې چې عقیب د لیونیانو په څېر دی که زه نوم راغلی ته به یې وژلی وای هېڅ پوه نه شوم چې څه وشول سترګې مې چې خلاصې کړې پوه شوم چې دلته یې راوړی یم باور به وکړي چې خپله دې ځان ژغورلی دی باور لري بله چاره هم نه لرو که باور ونه کړي نو څه کوې زه ځم چې عاقف قانع کړم ښاغلی فروحه ټولې وسلې او جامې په دې بوجۍ کې دي ډېر ښه زر باید له دې ځایه لاړ شو مسعوده ته هم خپله وسله راکړې ده هو در مې کړه وروره او نور هم دې بوجۍ کې دي ټوپک او ټول شاجورونه ته ولې ما نه داسې پوښتنې کوې ها تا نه د هر کار تمه کېږي ځکه مې پوښتنه وکړه بس کوئ خبره مو اوږدوئ باید لاړ شو که نه پولیس به راشي وروره وسلې موږ له منځه ویسه موږ به یې ورکې کړو د موټر ډاله خلاصه کړه ګورساله مهرباني وروره تاسې دې خوا نه لاړ شئ موږ به له لاندې لارې لاړ سمه ده وروره هله نو ګلمیره ته هم لږه بیړه وکړه زر کوه وروره بوجۍ څنګه کړو لاره کې به یو چېرته وغورځوئ هله راځه شکر دی ښه مشاور صاحب د زرې موټر زما ژوند وژغوره تاسې ښه یې څارنوال صاحب ښه یو دواړه ښه یو چا دا کار وکوه ومه لیدل څه ډول کسان وو هغوی د کارګرانو جامې اغوستې وې ماسک یې هم اچولی و زیړې خولۍ په سر کړې وې هېڅ مې ونه لیدل هسې هم هر څه په بیړه وشوه په وارخطايي کې مې هېڅ پام ورته ونه شو ټولو لارو کې مو پلټنې پیل کړې هر ځای کې پلټنې روانې دي اندېښنه مه کوئ هغوی به پیدا کړو زه به ملګرو سره ګډون وکړم ښه شو چې په خیر تېر شو ژوندی اوسئ نجیب امره شاوخوا امنیت نیول شوی ښه شپه ولرئ تاسې ته عامر صاحب نجیب عامر هم د پېښې ځای ته راغی له څارنوال سره یې وکتل سمه ده دا ځای د کنټرول لاندې دی
امر صاحب هر موټر جلا جلا تلاشي کوو تر اوسه څه نه دي پیدا شوي سمه ده قدرمنو اوریدونکو د مخکې له وخته پیدا وه پر مخړونکی څارنوال زکي یحیی اوزګار باندې نشپه بریدو شو څارنوال د برید نه روغ وتلی دی اوس امنیتي ځواکونو د هغو ترهګرو د نیولو لپاره پلټنې پیل کړي دي خواشینه یم خو همداسې وشول مونږ خپله هڅه وکړه خو بریالي نه شوو هېڅ وینه تویه نه شوه ښاغلی فروح وړاندې د پولیسو پلټن ځای دی زه بیرته تاسې ته زنګ وهم څه ده وویل هلکه لږ وړاندې د پولیسو پلټن ځای دی د پولیسو پلټنه مې ډېره خوښېږي همدارنګه د پولیسو یخ وهلې څېرې مې هم خوښېږي حرکت وکړه څه نه کېږي که غواړئ همدلته به بیرته تاو شو ولې به تاویږو مخکې لاړ شه عقل د له صبر کړه که څنګه دې وسلې سره څه کوې ها پرېږده چې لاړ شي یو بل پلان به ورته جوړ کړو که اوس یې پرېږدو هغه به له لاسه ورکړو نور په ما باور نه لري زه به یې حل کړم ته هغه ته وګوره لږ پاتې چې لیونی شي اوس نو غشی له کمان نه وتلی وخت نه لرو یا اوس یا هم هېڅکله هر څه چې فکر کوم هیڅ فکر ته مې څه نه راځي دا کار به څنګه وشي خدای دا څه شو تا پیدا کوم هرو مرو دې پیدا کوم یعنی د حلیمې قاتل په رښتیا هم ته یې بې ځایه پرېکړې انسان ړندوي عاکفه ماښام په خیر د موټر اسناد مو لیدلی شم ټول بکس هم خلاص کړئ مهرباني وکړئ امر صاحب څه مرسته کولی شم پیژندپاڼه مو راکړئ خیرات دی کومه ستونزه ده یو ځای کې برید شوی پلټنه کوو وای 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 بې ډوله خو واده نه تېرېږي که نه دې سیمه کې نږدې یو وسلوال برید کېږي او فروح هم له هغه ځایه تېرېږي والله دې تصادف ته وګوره تصادف به ووایو امر صاحب راته وویل موږ هم خبر نه وو والله ستاسې څارنوال ډېر په اسانۍ ژغورل شوی که موټر یې زیرې نه وای اوس به ژوندی نه و پاتې جالبه دا ده چې برید کوونکي خبر نه و موټر زری دی که نه نو له توپ او راکټ سره به یو ځای راغلي وو که نه په هر حال دا د هغوی کم عقلي وه راځئ دواړه له موټر نه ښکته شئ تلاشي کا سمه ده څارګر صاحب سمه درېږه وروره څه نشته سمه ده څه نشته وسله دې وغورځوه وګوره تا ته یو وړاندیز کوم اوس چې فرصت لرې ما ووژنه که نه نو بل ځل به دې یوازې زړه نه کم ژوندی به دې وسوځوم کم عقله ومې ویل وسله دې وغورځوه لاسونه د شاته راوړه زر کوه
یعنې غواړې پوه شې چې زه څوک یم ها؟ هغه پخوا وخت و اوس پوهېږم چې څوک یې. وروسته به د دې خبرو نه پښیمانه شې عاکفه. اندېښنه مه کوه، زه باید درته ښکاره کړم چې زه څوک یم، پوه شوې؟ مخکې شه، زر کوه. بوټونه دې وباسه. پوه نه شوه. پوه نه شوې؟ ته د په ژوند کې په څه باندې پوهېږې. بوټونه دې وباسه. سمه ده هلکه، مه په غوسه کېږه. که غواړې کورتۍ او پتلون به مې وباسه. سمه ده، پرېږدی چې لاړ شو. ولې بیړه لرې؟ یو ځل امر صاحب سره مو وګوره، ورپسې خفه شوی به یې. حقانه عامر صاحب هم راغی. عامر صاحب څه مو پیدا کړل؟ نه عامر صاحب، ټول موټرونه مو ولټول خو څه مو پیدا نه کړل. عامر صاحب هسې دې لارې ته راغلی؟ خبرې مه کوه، بله لاره نشته. دې خلکو ټولې لارې نیولې دي. که موږ باندې پوه شي نو بیا نه پوهېږي. جعلي پېژندپاڼې ورته ښکاره کوو او تېرېږو وروره. ای واه ای واه، اوس څه وکړو؟ موږ خو تباه شو ورور جانه. څه شوي؟ که اوس دې کوم څوک مخې ته راشي خوشحاله کېږي؟ که کترینا کیف راشي ډېر به خوشحاله شم. څوک دی؟ ناجیب یړماز وروره، هماغه کس چې په چاړه مو وهلی و. څه وایې؟ څنګه کېدی شي؟ زه جدي یم، هغه سړی همدا دی. وینه مې کم عقله. اوس څنګه وکړو؟ دا له کومه را پیدا شو؟ خبره ده ولې ودرېدو؟ بیړه مه کوه، ځو، هر څه به ووینئ. څه شوي؟ دلته بل کس هم شته؟ هو شته، یو ته یې، یو زه یم او یو بل. او بل څوک؟ ستا اسرائیل هم شته. بخښنه غواړم، کومه بله لاره نه لرو.
سمه ده تاسې تللی شئ بخښنه غواړم ښه کش شپه به ولرئ. ولرئ. ملګرو ټول موټرونه دانا دانا بلټوه پرته له کومې استثنا ټول موټرونه عادي موټر تراکټور لارې هر څه چې وي باید وپلټل شي پوه شوئ هله بیړه وکړئ. هغه را روان دی مونږ خو تباه شو ازادي مو تر همدې ځایه پورې وه. دا سړی مو څنګه ونه شو وژلی بیا به زموږ سر ته بلا جوړه کړي. هغه موټر مو چې کړی دی نه امیر صاحب زه به یې وګورم. څه شوي مامدوهه؟ امر صاحب همدا اوس دلته راتللی شئ دلته مونږ یو ځانګړي کس سره مخامخ شو. څوک دی؟ فاروق. همدا اوس درځم. تاسې دوام ورکړئ ماته یو کار پیدا شو. سمه ده امیر صاحب. هغه لاړه وروره ډېر خوشحاله شوم. ورور جانا زه خو به یوه قرباني هرومرو وکړم. قرباني د یو کس سر به پرې کړم د قربانۍ په نوم. پرېږده نو پېژندپاڼه دې راوباسه پرېږده چې پوښتنه وکړي تر سهاره دې پلټنه وکړي. وروره که سهاره پورې پلټنه وکړي بیا خو به موږ تباه شو. ولې موټر کې خو څه نشته؟ موټر کې څه نشته خو ما سره شته وروره. ته څه وایې ها؟ وروره وګوره دا ځواني مرګ مې له ځان سره وساته. وګوره یو کوچنی داغ هم نه لري. زړه مې ونه شو چې ویې غورځوه د یادګار په توګه یې ساتم. دا په مرګ هم چاته نه ورکوه. ښه نو اوس دې عقل سردار هغی کم عقله ها؟ هو وروره. هغه د امر صاحب هم راغی. وای ملګریا په دې ناوخته کې دې ډېر حیران کړم. شپه خو نوې پیل شوې ملګریا. خیرات دی په دې وخت کې ته دلته څه کوې؟ موټر کې څه پیدا شول؟ نه امر صاحب موټر کې څه نشته. ناجیبه واده اورېدل موټر کې څه نشته. زمونږ د مامدوه ژبه کله کله غلطیږي وبښئ بد نیت یې نه درلوده. داسې مه کوه زما زړه ماته وې. نن شپه کوم چا د دولت په څارنوال برید کړی. خبر شوم ډېر خفه شوم. ته خو پوهېږې څوک چې لوی کارونه کوي دا ګواښونه باید په ځان ومني. دا خو لا ښکاره نه ده. کیدای شي د ځمکې حالت خراب شي او ښکار کوونکي کسان په لومه کې ولویږي. ښکاریان به پخپله ښکار شي نږدې ملګري. دا خبره دې نه ده اورېدلې؟ پیژندپاڼې مو راښکاره کوي او موټر نه ښکته شئ. په هر حال خبره نه اوږدوه. څه دی ما نیسئ مهرباني وکړئ. اوس دې نه نیسم وروسته به سره وګورو. دې کارونو نه لاس واخله نجیبه. راځه چې یو بل ته لاس ورکو څنګه دې خوښه ده او د پخوا په څېر به ښه ژوند سره وکړو. که سړی کېږي ځان مې هم درنه قربانوم خو پوهېږم ته هېڅ نیت نه لرې چې ښه سړی شي. ښه دا پوه شوم چې اوس دې هم زه خوښېږم. تاسې هم راښکته شئ. ښاغلیه تاسو ته وایم دې خوا راشئ.
هم لیونتوب ونه کې ته څه کوې کمعقله ها ما تختای منډه کوي تختې منډه کوي زر کوئ موټرو ته پورته شئ چې ویسارو بیړه وکړئ وروره ډېر تکړه یې وله ودې لیدل هغه رزیل مې څنګه وویشته هغه هم زه وویشتلم کومه خبره نه ده ورور جانه لومړی ځل خو دې نه دی هله موټر تیز که یو ځای کې به موټر نه ځان خلاص کو ستا لپاره خو هر څه ښه دي د ټولو ډلو د پام وړ د پلټنې په ځای کې وسله واله جګړه ترسره شوه ډلې د حالت په اړه معلومات راکړئ امیر صاحب وسله والو برید کوونکو ډزې وکړه وتښتېدل موږ یې هم څارو همدا اوس هلته درځو راځه چې لاړ شو ممدوحه بیړه وکړه شکر چې په څارنوال څه نه دي شوي نه پوهېږم دا ستونزې به څه وخت خلاصېږي دومره ناوخته شوي هغوی اوس هم د باندې دي هغه دي راغلل عاکف مې پیدا نه که موبایل ته هم ځواب نه ورکوي نجیب ورور دوی چېرته دي د باندې ووتل بیا یوه پیښه شوې په څارنوال باندې وسلوال برید شوی خو ډېر شکر چې ژغورل شوی هغوی برید کوونکو پسې ووتل ته هم عاکف پسې لاړې ټول ډېر اندېښمان وو وګورئ هغه څارنوال تلویزیون کې خبرې کوي چا چې د دې برید پلان ایښودی و باید پوه شي چې داسې پیښې هېڅکله نشي کولی چې موږ له خپلې مبارزې او قانوني کارونو نه په شا کړي په هره بیه چې وي زه هېڅکله هم د دې کار شانه پرېږدم ملګرو دا ترهګریزې ډلې چې د یوه سرطان په څېر زموږ هېواد کې رامنځته شوي دي عدالت ته به ځواب ورکوي نجیب د عاکف په اړه زموږ په پلان خبر شوی دا خبره عاکف ته هم وکړه هماغه چې په ته یې برید کړی و هو جعلي پیژن پاڼې یې جوړې کړي البته لومړی ښه ووهئ وروسته یې بیا په مرمۍ وولئ چې له منځه لاړ شي